په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. قدرمنو د اویس د قتل په کیس کې یو نوی پیشرفت. د اویس قاتل هم گرفتار شو خو پولیسو سره دی. هغه څوک دی او د کوم ناروا مقصد لپاره داسې قدم اوچت کو چې د ګل په شان نازک ځواني ووژلو. که ځان په حقیقت پویول غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. د اویس پلار وایي چې همدا اوس د ډي پی او صاحب د خوا نه راغلم. د ډي پی او ډیره مننه او شکریا ادا کړه او ویلي چې هغه یو پښتون سړی دی. زه مننه کوم چې موږ سره په دې کیس کې د اصلي قاتل په نیولو کې مرسته کوي او کړې ده. هغه وایي چې قاتل معلوم شوی دی خو د هغه خلکو نه معذرت غواړم کوم خلک چې بې ګناه په عذاب شول او پولیس بوتلي وو چې د هغوی نه تفتیش وکړي. خو دا یو ګمنام کیس دی او پولیس چې په هر چا شک لري د هغوی نه انویسټیګیشن او تفتیش کوي او معلومات ترې کوي ځکه چې اصلي قاتل مخې ته راشي او څوک بې ګناه په دې کیس کې لاړ نشي. د اویس پلار وایي چې دومره معلومات راکړل شو چې قاتل داسې خبرې هم کوي چې زما د ګل په شان بچی د جینۍ په کیس کې وژل شوی. خو که خبره همداسې وي څنګه چې قاتل وایي نو بیا جینۍ ولې ونه وژل شوه؟ هغه چېرته ده؟ خو دا چې اوس زما د ګل په شان زوی چې زما ملا پرې ماته شوه د هغه د قتل نه پس هم قاتل د ځان لپاره بانې جوړوي. خو د کلي مشران ما سره په هر څه کې کلک ولاړ دي او نن شلمه ورځ ده اوس هم غمرازۍ له راځي نو دې خلکو ته به ټوله خبره ږدو. خو زما یقین دی چې دغه درنده انسان به څوک هم نه ماف کوي. د خبریال د یو سوال په جواب کې د اویس پلار وویل چې 10% کار پاتې دی. قاتل به زر د خلکو په وړاندې وي. هغه د میډیا د ملګرو هم شکریا ادا کړه چې هر یو وخت په وخت ځان را رسولی او زموږ د اواز یې اوچت کړی دی او د همدې میډیا په مرسته خلک خبر شوي او د اویس پلار سره مالی مرستې هم کړي دي ځکه چې د اویس پلار یو ډیر غریب سړی دی او هغه څو ځل په انټرویوز کې هم ویلي دي چې ما سره به یو بل مرستې کولې چې په خپلو بچو تعلیم وکړم. نو اوس ورسره نورو خلکو هم مرستې شروع کړي دي ځکه چې هغه د خپل زوی په کیس کې منډې وهي او ښکاره خبره ده چې هغې کې مصروف دی نو څنګه به خپلو بچو او کور ته رزق پیدا کړي. الله دې وکړي چې بختور شاه صاحب په خپل مقصد کې کامیاب شي او قاتل ته سریام پانسي ورکړل شي نو موږ ټول به ډیر خوشحاله شو ځکه چې داسې خلکو ته سریام پانسي پکار ده. دا ویډیو او دا خبر هم دومره له نورو تازه معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره مننه کوم.